لبيك اللهم لبيك لبيك لا د حجر اسود د مچولو او اشارې په وخت د پښو د ایښولو طریقه 208 پوښتنه د حجر اسود د مچولو یا د اشارې کولو په وخت کې به پښې څرنګه ایږدي؟ ځواب: د حجر اسود د مچولو او د اشارې کولو په وخت کې به پښې پر خپل ځای باندې ټینګوي. که په دغه وخت کې پښې د خپل ځای څخه لرې شي د کعبې شریفې دروازې وخواته، نو دغه لږ حصه د طواف به په داسې حال کې ادا شي چې مخ یې کعبې شریفې ته دی، او سره د دې چې د طواف یوه حصه هم سره د مخامخ کېدلو و کعبې شریفې ته روا نه ده، نو پښې به په دغه وخت کې پر خپل ځای وي. د کعبې شریفې طرف ته به د پښو مخ نه ګرځوي، چې هر کله فارغ شو سم د ودرېږي پر هغه ډول چې د استقبال د مخه وو. چپه اوږه به کعبې شریفې ته وګرځوي او طواف به شروع کړي. اللهم لبيك